خوشحاله یاستو چې نن ورځ مو د کابل ولایت د ګلدرې په ښکلې ولسوالۍ کې د یو بلې ملي برنامې د تطبیق عملي کارونه شروع کړل. دغه ملي برنامه د 6 زره ښوونځیو جوړول دي چې د هیواد په 14 ولایاتو کې به جوړیږي. د دې برنامې وعده د افغانستان ولسمشر د 1990 کال په پیل کې ورکړې وه او نن مو ورته عملاً کارونه پیل کړل. دغه برنامه به په آینده 2 کالو کې د ولسي تړون د ملي برنامې لخوا تطبیقیږي. د دې ښوونځیو په جوړولو سره به په افغانستان کې څه د باندې 2.5 میلیونه ماشومانو ته د مجهزو ښوونځیو او ښوونې او روزنې ته لاسرسی ومومي او همدارنګه به د دې مکاتبو لپاره په زرهاو مجربه ښوونکي د آزاد رقابت په اساس استخدام شي او د دې ترڅنګ به د دې ښوونځیو په جوړولو باندې په مستقیم او غیر مستقیمه ډېر کارونه را پیدا شي. نو یو ځل بیا ویاړو چې نن مو د دغسې ملي برنامې پیل وکړ چې انشاءالله د افغانستان د بېسوادۍ په راکمولو کې، د افغانستان د بشري نیرو د ظرفیت په وړتیا کې، په د وړتیا په ډیرولو کې او همدارنګه د افغانستان د تعلیم او تربیې د فیصدي په لوړوالي کې ډیره اغیزمنه ونډه ولري.